الله قسم په دې وس وخت کې چې کومه فتنه ده هغه غریبي او تنگدستي نه بلکې د مال زیاتوالی د دولت زیاتوالی دی. دا قسم زه نه خورم، دا قسم نبی کریم صلی الله علیه وسلم کړی دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي زه پر تاسو باندې د دې خبرې څخه نه ویریږم چې تاسو دي غریبان سئ، چې تاسو دي فقیران سئ. زه پر دې خبره باندې ویریږم چې پر تاسو باندې د مال زیاتوالی راسي، لکه څنګه چې تاسو نه مخکې کوم قومونو باندې د مال زیاتوالی راغلی، هغوی د دې مال په مینه په محبت کې گرفتار سول، تاسو به هم د دې مال په مینه په محبت کې گرفتار سئ. لکه څنګه چې هغه قومونه هغه تباه سول، هلاک سول د دې مال په مینه کې په محبت کې، تاسو به هم دغه مال هلاکوي، تاسو به هم دغه مال او دولت هلاکوي، تاسو به هم تباه او بربادوي. د دې حدیث مطلب دا نه دی چې ته پیسې مګټه، ته پیسې لاسته مراوړه، چې هر څومره پیسې سالاسته راځي هیڅ په شریعت کې منع نسته، خو لیکن د مال او د دولت او د پیسو سره دومره مینه ملره چې د دولت په مینه کې تاسو بیا لمونځ هم پاتوي، تاسو بیا زکات هم پاتوي، د دولت په مینه کې تاسو مور هم پاتوي، تاسو د خور وسیله هم پاتوي، تاسو د ورور وسیله هم پاتوي. مال او د دولت په مینه کې دغه نور درته حقیر ښکاري، دغه نور ستا په نظر کې کمزوري ښکاري، دغه د مال مینه ده، دغه د مال محبت دی. که چیرې ستا په زړه کې هم همدغسې خیالات راځي نو ته پر خپل ایمان باندې وویریږه. دا د مال او د دولت کثرت نه دی، دا انسان د ایمان هم خلاصوي، دنیا کې هم انسان ذلیله کوي، په آخرت کې هم. چې کله